بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د قرآن پاک د ترجمه سبق نمبر 22 سے سوره بقره شروع ده. اول سپاره ده، 15 رکو ده انشاءالله. نن د 15 رکو اولنې آیات ته او د سوره بقره د شروع نه 40 نمبر آیات ته 40 نمبر. نن به انشاءالله مونږ د یو آیات لفظي ترجمه او ورسره تفسیر کوو. نو اول تلاوت کو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. صدق الله العظيم. خجي یا بنی اسرائیل، بنی په اصل کې زامن ہوتا وای، زامن ہوتا. او اسرائیل دا د یعقوب علیہ السلام لقب دی. او دا بنی چې ده کنه، بنی دا د ابن جمع ده. دا بنی چې ده دا جمع ده او د دې واحد راځي ابن یو زوی ته وای. ابنانی دو زامن ہوتا وای. او بنونه دا ډیرو زامنو ته وای، د دوو نه زیات ہوتا. ٹھیک شو؟ بنونه جمع لري او دا بنونه چې کله حالت نسبی او جری ته وړي کنه، نو بیا دا بنی ناراضي. بنینا. ٹھیک شو؟ نو دا بنینا چې ده کنه، دا بنینا دا بیا د دې چې کله دا کله مضاف شي نو دا نون ته پریوځي، ختم شي، دا بیا بنی پاتې شي. بنی دا بنی معنی دا زامن، ابن معنی دا زوی او بنی معنی دا زامن. او اسرائیل یعنی اے د اسرائیل زامنو، یا معنی دا اے او بنی معنی دا زامن. او اسرائیل د یعقوب علیہ السلام لقب دی. اول زه تاسو په دې باندې پوهه کم، د ابراهیم علیہ السلام چې دی د درې بیبیانې وي. اوله بیبي سارا ده، او دویمه بیبي چې ده هغه هاجره، او دریمه بیبي چې ده کنه هغه قطوره، حضرت قطوره. نو دا قطوره چې ده دا دوره مشهوره نه ده. ٹھیک شو؟ او بیبي سارا دا مشهوره ده، بیبي هاجره مشهوره ده. الله جل جلاله ابراهیم علیہ السلام لا د 85 سال عمر کې یو زوی ورکو او مشره زوی و داغه اسماعیل علیہ السلام نومو. اسماعیل علیہ السلام. او بیا د اغین ورست الله جل جلاله یو دویم زوی ورکو د بیبي سارا نه، اسحاق علیہ السلام. ٹھیک شو؟ د ابراهیم علیہ السلام بیا ډیر زامنو، سب بچی بیا د قطوره نو. نو ګورئ د ابراهیم علیہ السلام بیبي چې ده سارا، د هغې اولنې زوی اسماعیل علیہ السلام دا مشره و. او دویم زوی بیا اسحاق علیہ السلام. دا ابراهیم اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام رونه د پلار نه یو سکو او د میندو نه بیا میرنه و کنه، یعنی بیبي سارا او هاجره. نو دا دوانه رونه دي. نو اوس دلته کې چې اسحاق د اسماعیل علیہ السلام په زامنو کې بیا نور پیغمبران نه دي راغلي. اخره کې پکې محمد صلی الله علیه وسلم الله پاک پیغمبر راولېږلو. زمونږ دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دی نو دا الله پاک د اسماعیل علیہ السلام په بچو کې راولېږلو. او د ابراهیم علیہ السلام د بیبي سارا د طرف نه چې کوم اسحاق علیہ السلام زوی دی کنه، اسحاق علیہ السلام دل الله پاک بیا یعقوب علیہ السلام زوی ورکو. یعقوب علیہ السلام. او د دې یعقوب علیہ السلام بیا 12 زامنو، 12 هغه 12 زامنو کې یو یوسف علیہ السلام مو. نو د دې یعقوب علیہ السلام خپل نوم یعقوب علیہ السلام دی او لقب چې کنه لقب هغه اسرائیل دی.
اسرائیل نو ګورئ دا اسرا چې ده کنه اسرائیل دا د عبرانی ژبې لفظ دی د عبرانی ژبې لفظ دی نو د دې اسرا معنی دا بنده او د دې ایل معنی دا الله جل جلاله نو د دې معنی دا عبد الله عربی کې ورته عبد الله وای او په عبرانی ژبه کې ورته اسرائیل وای عبد الله معنا د الله بنده او د عربی کې او د اسرائیل معنا هم د الله بنده خدا د عبرانی ژبې لفظ دی نو دا اسرا چې ده کنه اسرا نو دا بنده ته وای او ایل چې ده کنه ایل دا الله ته وای الله ته ٹھیک شو جی امید دی تاسو په دې باندې پوه شوي دا تاریخ د تلک زکه وایم چې دا ډېر لازمي دی دلته زمونږ اوس په کار راځي او بیا به زه دومره تفصیلي نه وایم دا یو آیات موږ ځکه منتخب کړی دی چې د بني اسرائیلو اکثریت دغه چې دی دا تاریخ په انشاءالله موږ دلته کې وایو نو د یعقوب علیه السلام خپل نوم اسرائیل دی او د دې خپل نوم یعقوب علیه السلام دی لقب اسرائیل دی لقب اسرائیل دی او د دې یعقوب علیه السلام 12 زامنو په هغه 12 زامنو کې یو یوسف علیه السلام مو د دې یعقوب علیه السلام په 12 بجو کې را یوسف علیه السلام چې کنه د په اولاد کې د یوسف علیه السلام یا د یعقوب علیه السلام په اولاد کې بیا الله پاک 300 پیغمبران بعضو کتابونو 15000 لیکلي دي خدا 300 پیغمبران په هدایت القرآن کې مفتی سعید احمد پالنپوری رحمت الله علیه لیکلي دي چې د یعقوب علیه السلام بیا په اولاد کې 300 پیغمبران الله پاک بیا را لېږلي تر د عیسی علیه السلام پورې او د بني اسرائیلو د پیغمبرانو دروازه په عیسی علیه السلام بنده شوې ده بس عیسی علیه السلام نه پس په بني اسرائیلو کې بیا نور پیغمبران نه دي راغلي په بني اسرائیلو کې آخري پیغمبر د عیسی علیه السلام ټیک شو جی نو د دې یعقوب علیه السلام چې څومره بچیو کنه سره د پیغمبرانو هغه ټول د بني اسرائیل وي نو پدې کې بیا حضرت داوود علیه السلام الله را لېږلی سلیمان علیه السلام دی پکې بیا پسې دانیال علیه السلام راغلی دی پدې کې موسی علیه السلام دی پدې کې عیسی علیه السلام دی پدې کې هارون علیه السلام دی پدې کې ډېر زیات پیغمبران د اسحاق علیه السلام د زوی چې دی یعقوب علیه السلام د په اولاد کې الله را لېږلی نو د یعقوب علیه السلام د ټولو بچو ته بني اسرائیل وای بني زامنو ته وای او اسرائیل د یعقوب علیه السلام لقب دی نو د یعقوب علیه السلام زامنو د یعقوب علیه السلام زامنو نو دلته د یا بني اسرائیل معنی را د یعقوب علیه السلام زامنو خجی اوس وګورئ دا بعض مورخینو تاریخ دانان چې ورته وي تاریخ دان نو بعضو تاریخ دان ویلي دي کنه وای د یعقوب علیه السلام 12 زامنو دا خو د قرآن او د حدیثو نه ثابت دي خو په دې 12 زامنو نه بیا 12 قبیلې اوچلې دي 12 قبیلې اوچلې دي نو په دې 12 قبیلې کې 2 قبیلې چې دي کنه 2 قبیلې په دې افغانستان کې کوه سلیمان ورته وي التکرالل ځکه د بني اسرائیل باندې بیا د مصر چې کم فراعنه براتلل کنه فرعونیان نو هغه په دې زیاتې کولو ظلم او زیاتې به کولو نو دې کې بیا 2 قبیلې رالي 2 زامنو بچی رالل کوه سلیمان کې اوسېدل کوه سلیمان کې نو بیا چې کله هغه لس بچی په مصر کې پاتې شو کنه نو هغه لس بچی چې کنه نو دی بیا شام ته لاړل الته کې شام کې بیا اوسېدل دا سو وخت کې پس نو په دې باندې بیا الله پاک یو ظالم بادشاہ مسلط کو داغه بخت نصر نو نو هغه بخت نصر چې کنه د دې ځوانان به شهیدانول او د دې بوډاګان به پرې خودل ماشومان به پرې خودل ماشومان به پرې خودل د دې لسو زامنو د اولاد د دې مشران به د ځوانان به قتلول ماشومان او مشران به پرې خودل نو دوی به خپل غلامان جوړول دا مشران به خپل غلامان کړه دا ماشومان به خپل غلامان کړل بیا دې بخت نصر داسې وکړ چې د دې بني اسرائیلو د زنانو بیزتی شروع کړه نو دغه بني اسرائیلو د لس زامن چې وکنه دا د افغانستان کوه سلیمان ترالل په د چې کم 2 ورونه مخکې راغلو هغه پسې رالل چې تاسو راشئ
او دا بخت نصر زمونږ د زنانو بې عزتۍ ته لاس واچول. نو دا د افغانستان دا کم خلک چې دي کنه دا کم دوه زامنو بچي چې وو دوی دلته غټې غټې قبیلې جوړې شوې وې. نو هغې بیا آف غا شروع کړه لکه هغه ډېر زیات غصه شو او د خولې نه آف غا وتل. نو هغې نه دوی نوم کېښودی شو افغان. نو دا بعض مورخین وایي چې دا د یعقوب علیه السلام هغه بچو کې د دوو زامنو بچي دلته کې راغلي وو. نو دوی ورسره بیا لاړل، دوی پښتانه وو، بیا پښتو به هلته کې ویله. دوی بیا ورسره دا دوو زامنو بچي هم شول او هغه د 10 زامنو بچي هم شول او لاړه بخت نصر سره جهاد وکړو او هغه بیا مردار کړه. نو بیا د دې پښتنو نه دی پښتنو د دې دوه زامنو نه بیا پښتنو سلسله او چلیدا پښتنه. نو بیا د پښتنو ته د پښتانه د کم ځای نه د نوم کېښودی شو. بیا چې کله نبی علیه السلام په زمانه کې خالد ابن عبدالله رضی الله عنه او د سره اوه ملګري نور نبی علیه السلام دی له تشکیل ورکو افغانستان ته رالل او بیا د خلکو له بیا دغه ورکولو دعوت په ورکولو د مسلمانېدو. نو بیا دغه کوه سلیمان ته راغلي دي. نو چې کوم د بني اسرائیلو قبیلو د دې دوانو قبیلو کوم مشر وکنه د هغه قیس نومو قیس دا قیس د عبرانی ژبې لفظ دی نو دا قیس چې دا د پښتنو بیا مشرو د بني اسرائیلو دا کم دوه زامن چې راغلیو کنه نو د دې بیا مشر قیس دا د بني اسرائیلو د دې زامنو مشرو په افغانستان کې. نو دی قیس ورته وی د اتو صحابو ته خالد ابن عبدالله رضی الله عنه ته وی چې یاره تاسو کوم مشر را لېږلی یې که نه هغې مشر سره به موږ ملاقات کوو، یعنی محمد صلی الله علیه وسلم سره موږ ملاقات کول غواړو. نو دیم هغه اتو صحابو سره پورا قافله لاړه مدینه منورې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات لا. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډېرې ښکلې خوږې خبرې وشوې او نبی علیه السلام ورته اسلام پیش کو، دی اسلام قبول کو او په اسلام سره به انتها زیات عشق او محبت شو. نو بیا د قیس سره نبی علیه السلام د نوم د قیس نوم هم عبدالرشید هم کېښودو. نو د بیا نوم شو قیس دا عبرانی ژبې لفظ دی او عبدالرشید چې دی قیس عبدالرشید نو دا عبدالرشید چې دی که نه عبدالرشید نو دا د عربی ژبې لفظ دی. نو دا عبدالرشید د عربی ژبې لفظ دی او دا قیس چې دی دا د عبرانی ژبې لفظ دی او دا عبدالرشید عربی ژبې. نو د بیا نوم د اول نومو صرف قیس د عبرانی ژبې لفظ دی قیس او بیا نوم شو قیس عبدالرشید رضی الله عنه. دا خو بیا ایمان راوړو او دا پښتنو مشرو او نبی علیہ السلام بیا ورته څه وفرمایل. نبی علیہ دوی چې کله د اسلام سره خپل عشق او محبت ظاهر کو کنه نو بیا ورته نبی علیہ السلام وفرمایل اولئک فتحان الاسلام دا د اسلام فتحان دی نو زه تاسو اوس پوهیږم. خو بیا نبی علیہ السلام د قیس عبدالرشید سره د حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه چې د مدینه منورې په صحابو کې د ټولو نه بهادر صحابي او د 3000 صحابو سره په یوازې جنګېدلی او ټولې قیمه کړي دي او ستې تښتېدلي دي. نو خالد ابن ولید چې هغې ته سیف من سیوف الله لفظ میلاو شوی، سیف من سیوف الله، ٹھیک شو، د الله د تورو نه یوه توره نوم ورته کېښودلی شوی خالد ابن ولید رضی الله عنه. بیا د خالد ابن ولید رضی الله عنه دی قیس عبدالرشید لخپل لور ورکړه. نو وګورئ یاد وساتئ زمونږ پښتانه د مور د طرف نه د خالد ابن ولید رضی الله عنه د لور بچیو، ٹھیک شو، د خالد ابن ولید رضی الله عنه وسی دي زمونږ د پښتانه او د پلار د طرف نه د حضرت یعقوب علیه السلام بچی دي چې راکم مستند مورخین دي تاریخ دانان دي هغې د وینا مطابق. نو پښتانه یو طرف د یعقوب علیه السلام اولاد نه راغله، یعنی یو طرف نه نیکه چې دی هغه یعقوب علیه السلام دی د پلار د طرف نه د پښتنو او د مور د طرف نه د پښتنو نیکه خالد ابن ولید رضی الله عنه دی. نو یو په د الله په فرمانبردارۍ کې د یعقوب علیه السلام د پلار چې دی قیس عبدالرشید د یعقوب علیه السلام د طرف نه مونږه پښتانه د پیغمبر اولاد کې رالو
او دا خالد ابن ولید رضی الله عنه د لور وا دا غي لور نوم تاریخ دانانو لیکل نو زمونږ د نیا ابي نوم چې د خالد ابن ولید رضی الله عنه چې کوم لور وا دا غي نوم تاریخ دانانو لیکل زما ذهن نه وته جی خدا د قیس عبد الرشید رحمت الله رضی الله عنه بیا د خالد ابن ولید رضی الله عنه لور سره نکاح شولا التکی بیا واده مو شو نو بیا ورته نبی علیہ السلام او فرمایل اولئک فتحان الاسلام اولئک فتحان الاسلام اولئک فتحان الاسلام اوس دا فتحان وای ستا یادو ساتي تاسو به کشتۍ لیدلی کشتۍ د کشتۍ دا یو تخته چې دا کنه دا په اوبو کې وي او یو تخته د سراغلی وي یو تخته د سراغلی وي ٹھیک شو دلته کې بیا دا داسې جوړه شوی کشتۍ ټیک شو د کشتۍ د خطه حصے ته په عربی کې فتحان وای فتحان نو نبی علیہ السلام د صحابه تو فرمایل وی اولئک فتحان الاسلام دا خلق چې دی راکم قیس عبد الرشید رضی الله عنه چې راکم قافله ځان سره وسوا دی وی د اسلام دا ملاتړ دی ملاتړ د اسلام ملاتړ دی دی په اسلام کې غیرتمند خلق دي په حیا کې غیرتمند دي په دین کې دا غیرتمند خلق دي په قران او په حدیث کې دی غیرتمند خلق دي په قران او حدیث باندې مضبوط ایمان دی راوړی دی نو نبی علیہ السلام ورته ویل او فرمایل اولئک فتحان الاسلام اولئک فتحان الاسلام دا د اسلام ملاتړ دی ملاتړ ٹھیک شو نو دغه نه مراد مونږ د فتحان نه مراد مونږ د ملاتړ واغستو چې نه دی د اسلام ډیر مضبوطه قلعه ده قلعه نو ګورئ چې د کشتۍ د خطه حصہ لري کې کنه نو د کشتۍ بیا ډوبېږي ٹھیک شو یا د کشتۍ پر خطه حصہ کې کسوره وشي نو بیا هم د کشتۍ ته وبسي او د کشتۍ بیا ډوبېږي نو د کشتۍ ټول دار و مدار په د خطه حصہ باندې په د فتحان باندې فتحان نو نبی علیہ السلام مو فرمایل چې د اسلام چې دا په پښتنو کې ډیر مضبوط ورننوته دی د دې په زړونو کې دی راسخ شوی او د اسلام مضبوطه قلعه ده نو بیا نبی علیہ السلام نه چې کله دا قیس عبد الرشید رضی الله عنه روت او واپس افغانستان ته راتلل کنه نو دی با په خپل کې دا خبرې اترې کولې د فتحان باره کې نو دی بیا وې زموږ د پښتانه خو د فات نه فا دی ته اسم پا وای پا پی ورته وای ټیک شو زموږ پښتانه اکثر دا فا چې دا غلطه وای پی وای پی نه ده بلکې دا فا ده فا نو زموږ د پښتنو به بیا د فتحان ته پتخان وی پتخان دا بیا دی ورته نوم څه کې خودو په غلطۍ کې دی بیا وی پتخان په دې خا باندې بیا دی زبر ویلو دلته حالانکه په خا باندې زبر نشته فتحان دی فتحان خو دلته بیا زمونږ د پښتنو به پتخان بیا به دی داسې چل کو چې څه وخت پس وخت تېرېدو نو زمونږ د پښتانه باندې افغانستان کې به دی بیا دی پتخان ته پتخانه وي پتخانه د نون کې به اسې قلقله کوله نو دا به بیا وي پتخانه بیا وي نو بیا د دې پتخانه نه پتخانه دا چې کله څه وخت تېر شو نو دی به بیا وي پښتانه مونږ وایو پښتانه یو پښتانه نو بیا دا پښتانه چې دي کنه پښتانه دا چې بیا کله دی اٹک طرف تلاړل او افغانستان د اٹک نه وړېدل کنه نو بیا بدلته کې د پنجابیانو باندې پښتانه ته پټان نو دا پټان بیا دوه قسمه یو چې کم پښتانه پښتو وای کنه پښتو ژبه وای نو هغه خو په حقیقت کې پټان دي هغه ته افغان وای افغان چې کم پښتو وای هغه ته افغان وای څومره پښتانه کدي اگر کړه افغانستان دی او کړه پاکستان دی خو چې پښتو وای نو هغه ته افغان وای افغان ٹھیک شو جی او چې کم پښتو نه وای اردو وای کنه پر پنجاب کې هم تاسو کتلی باز یو پنجابي وای هغه ته خان نوم لیکلی خان نو هغه کې بیا چې کم دا یو قوم دی نو هغه قوم چې وی کنه نو هغه قوم والا پښتانه نه دي خو هغه تم پټان ویل کیږي دا د پښتنو بیا دوا ایسه شولې نو دا یو پښتو وای نو دی ته هم پټان وای
پټان وای. ټیک شو. او هغه چې کم پښتو نه وای او هغه یو بل نوم ورته وای داسې یو قوم دی, هغه قوم خپل نمونه دي, نو د هغه قوم والا تم پټان وای. ټیک شو جی. نو دا خو ما تاسو ته لږ غونټه کې د پښتنو تاریخ هم بیان کو او د پښتانه د تاریخ دانانو په نسبت باندې دا د یعقوب علیه السلام اولاد دی او بیا د یعقوب علیه السلام لقب چې دی کنه هغه اسرائیل دی. نو بنی اسرائیل د اسرائیل بچو یعنی د یعقوب علیه السلام بچو. ټیک شو. نو یا بنی اسرائیل دا مې درته ټول په دې کې خبر وکړه, تاریخ مې درته بیان کو. نو یا بنی اسرائیل معنی ده ای د اسرائیل بچو, ای د یعقوب علیه السلام اولاده, ای د یعقوب علیه السلام بچو. اذکرو دا د امر صيغه ده. اذکر معنی ده ته یاد کا او اذکرو معنی ده تاسو یاد کئ. دی بنی اسرائیل ته وای, د یعقوب علیه السلام دی اولاد ته وای, د ټولو يهوديانو ته وای چې تاسو یاد کئ. یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل, اذکرو تاسو ټول یاد کئ نعمت معنا جنس نعمت, څومره نعمتونه چې دي دا ټول تاسو یاد کئ. یا معنا د زما او نعمتونو ته وای. یعنی ګورئ د فرعون نه الله پاک نجات ورکو کنه, د فرعون نه الله پاک خلاص کړ. هغه چې بچی به ورلا چې کوم ماشوم پیدا شو هغه به ورلا ذبح کولو. نو بعض کتابونو لیکلي مفسرینو چې د 70,000 نه زیات دا 1000 زنه نه زیات بچی ورلا ذبح کړیو, هغه شهیدان ولا حلال کړیو. نو اغین الله پاک نجات ورکو د موسی علی السلام په ذریعہ سره. او بیا چې کله دریاب لرال الله پاک ولا دریای قلزم کې 12 لارې ورکې, دی 12 قبیلې وي, 12 لارې ولا الله پاک ورکې. دا دویم نعمت شو. بیا دریم نعمت چې الله پاک ورلا دا چې کوم میدان تیه په میدان تیه کې ورته الله پاک وریځ پیرا وسو په وی درولې. دا دریم نعمت شو. سلورم نعمت چې من او سلوا به ورله الله پاک را وروله د اسمان نه, یعنی مړزان به او الله مړزان به دی ارزه کې خواره به ور سره خوا کې ګرځیدل بس رانیول به او چاړه به پر اخکله. نو دا بل نعمت شو. خجی بیا ورته الله پاک دا سلوا چې کنه سلوا یو من دی یو سلوا ده. نو دا سلوا به د حلوا قسم په شانته دا وره غونته کې را ورېده د خوګه غونته کې به دی واغه خوړه. او بیا دا سلورم نعمت شو. پنځم نعمت چې د دې به کمی کپڑے یا بنه خیرانې دي او نه بزړې دي. بعضو کتابونه لیکلي چې دی بغټېدل کپڑے به مور سره غټېدلی. نو دا بل نعمت شو. شپږم نعمت الله پاک ورل بیا په شام فتح ورکړه. نو او دا بیا بل نعمت شو. او اوم نعمت چې الله پاک فرعون او د هغه ټول لخر د دې په مخامخ دی ورته قتل او د دې په مخامخ باندې الله پاک د دریای قلزم کې غرق کړل. نو دا ټول نعمتونه الله پاک وای چې نعمتي اذکرو تاسو یاد کئ. نعمتي زما نعمتونه د نعمت معنا نه نعمتونه او یا معنا د زما. نو موږ به داسې وایو زما نعمتونه التي کم نعمتونه چې انعمت ما کړی دي, ما انعامونه کړیو. انعمت معنا ما انعام کو او انعمت معنا تا انعام کو. نو دلته کې انعمت پس سوره فاتحه کې انعمت علیهم صراط الذين انعمت علیهم تا انعام کړو. او دلته کې الله پاک فرمای وای زما غ نعمتونه یاد کړئ, کم نعمتونه چې انعمت ما کړی دي علیکم پتا سو باندې. نو ګورئ د دینه مراد خود نبی علیہ السلام د زمانی يهودو کنه, د نبی علیہ السلام د زمانی يهودو. نو هغه باندې خو هغه بنی اسرائیل باندې خو الله نعمتونه نو کړی کنه. خودل ته ورته الله پاک وای په پلار په نیکه باندې انعام کول هغه په اصل کې په بچو باندې انعام دی. نو د یعقوب علیه السلام چې کوم اولادو بنی اسرائیل, نو په دغه بنی اسرائیل چې الله کوم نعمتونه کړو د فرعون نه نجات الله ورکو, په دریاب کې ول الله لارې ورکړي او میدان تیه کې ورته نعمتونه شو, په شام فتح دا ټول ورته الله ور نصیب کړي. نو هغه د پلار نیکو هغه نعمتونه چې کنه نو هغه په بچو باندې نعمت ته. نو دلته ورته الله پاک فرمایي وای تاسو زما هغه نعمتونه یاد کړئ کوم نعمتونه چې ما په تاسو باندې کړی دي. اذکروا یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیلو, اے یعقوب علیہ السلام بچو, اذکروا تاسو یاد کړئ نعمتي زما نعمتونه التي کم چې انعمت ما کړی دي, ما انعامونه کړی دي علیکم پتا سو باندې. ٹھیک شو.
نو پدی باندې الله دا ډیر نعمتونه کړو بیا ورته دی الله پاک ورته په تورات کې او فرمایل وای تاسو باندې خدا ټول نعمتونه ما کړی دي کنه هوس یاد وساتئ اخره کې به زما یو پیغمبر راځي د اسماعیل علی السلام په اولاد کې نوم به محمد صلی الله علیه وسلم وی تاسو به په هغه باندې ایمان راوړی نو دی وای مونږ به خامخا په هغه باندې ایمان راوړو الله پاک ورته فرمایل لتؤمنن تاسو به خامخا ایمان راوړی په هغه محمد صلی الله علیه وسلم ولا تنصرنه او تاسو به ضرور د هغه مدد هم کوئ نو دلته کې ورته الله پاک هغه فرمای وای ما خو باندې دونه نعمتونه کړیو کنه اوس اوفو و معنا او اوفو چې کنه نو دا د امر صيغه ده د حکم صيغه ده چې ډیرو کسانو ته وای چې تاسو پورا کړئ ناغي ته وای اوفو تاسو پورا کړئ او تاسو پورا کړئ بعهدی عهد وعده ته وای او یا معنا ده زما د دې یا معنا ده زما او عهد څه ته وای وعده ته وای وعده نو د دې به مونږه معنا داسې کو د دې یا به اول معنا کو د دې عهد به وروسته معنا کو زما وعده نو د الله پاک وعده سوا د بنی اسرائیل سره چې ټول نعمتونه ورته یاد کړ اوس ورته الله پاک فرمایي او فو تاسو پورا کوي بعهدی زما عهد هغه عهد سو چې تاسو په محمد صلی الله علیه وسلم ایمان راوړی او دا هغه مدد وکړي الله پاک ورته فرمایي لتؤمنن تاسو به خامخا ایمان راوړی په محمد صلی الله علیه وسلم ولا تنصرنه او تاسو به خامخا دا هغه مدد هم کوي هغه سره به مرسته کوي نو الله پاک ورته فرمایي وای کچرته تاسو زما وعده پورا کړه اوفي دا د واحد متکلم صيغه ده ز پورا کوم بعهدکم ستاسو وعده عهد وعده ته وي او کوم معنا راستاسو او دلته عهد وعده ده او یا معنا را زما نو دلته ورته الله پاک وي اوفي زب پورا کم بعهدکم ستاسو وعده نو عهد مضاف ته دا کوم مضاف الیه نو مونږ اول د مضاف الیه معنا کو ورسره د مضاف معنا کو نو مونږ وایو بعهدکم ستاسو وعده نو الله پاک ورته فرمای ک تاسو چرتا زما وعده پورا کړه چې په محمد صلی الله علیه وسلم ایمان راوړل د به مدد هم کوي اوفي بعهدکم زبستاسو وعده پورا کم کما وعده چې د بنی اسرائیل با د نبی علیہ السلام د دنیا ته دراتلو نه مخکې دا دعا کوله چې یا الله کم محمد صلی الله علیه وسلم بچ ته کم اخیری پیغمبر صلی الله علیه وسلم را لګي کړه او مونږ ته د هغه مونږ سره د هغه وعده کړی دا چې تاسو په هغه ایمان راوړئ اے الله د هغه په نوم باندې زمونږ مدد وکړي د کافرانو خلاف نو الله پاک به د نبی علیہ السلام د نوم په برکت سره به د هغه مدد کولو نو الله پاک ورته فرمایل وای تاسو زما وعده پوره کوي زبر تاسو وعده پوره کما هغه وعده سره چې تاسو به د محمد صلی الله علیه وسلم په نوم باندې زمانه مدد غوښتو کنه نو زبر اوس د کافرانو خلاف تاسو هغه مدد پوره کوم نو اوفي زبر پوره کم بعهدکم تاسو وعده نو وعده سوا چې الله پاک ورسره وعده کړی و کته سو زما وعده ومنه کنه چې په محمد صلی الله علیه وسلم ایمان وروړي او د هغه تابعداري وکي او د هغه مدد کوي نو اوفي بعهدکم زما بیا تاسو وعده پوره کوم چې د دشمنانو خلاف به تاسو مدد کوم نو هغه دغه دا اوفي زما پوره کوم بعهدکم تاسو وعده و ایایا او الله پاک ورته فرمایي و ایایا او صرف زمانہ د دې یا معنا د زما د دې یا معنا سره زما و ایایا او خاص زمانہ او صرف زمانہ فرحبون دا د امر صيغه ده فرحبوني نو دا اصل کې دا سره ارهبو معنا تاسو او یریږئ ارهبو معنا سره تاسو او یریږئ او چې زړه ته ما چې ما نه او یریږئ نو دلته کې باور سره بیا نی راشي نی ارهبو بیا په شروع کې فاء لګی دا نو دا حمزه را حرکت بیان ویل کیږي نو دا فرحبونی ده نو چې کله په فرحبونی باندې وقف مونږه کو کنه نو دا بیا مونږه وایو فرحبونی دا یات بیا ختم شي د وقف د وجنه نو دا بیا داسې لیکل کیږي فرحبونی نو فرحبون ناغیات بیا
دا یا ضمیر متکلم دا بیا حذف شي د دې وقف د وجه نه نو دلته په وقف شوی دی نو د دې نون نه یا حذف شوی ده نو فرحبونی معنا تاسو انت پر ارحبو کې انت ضمیر دی انتم ضمیر دی انتم په دې کې دا انتم ضمیر پټ دی انتم معنا تاسو او ارحبو معنا او یریږي او نی معنا د زمانہ نو تاسو زمانہ او یریږي فرحبونی نو تاسو زمانہ وره او ایا خاص زمانہ فرحبونی تاسو یریږي نو تاسو خاص زمانہ او صرف زمانہ یریږي د بل چا نه مې یریږي دی بنی اسرائیل کې بداسو چې دی به رهبانیت کول رهبانیت کنه نو د علاقې خلکو بدایله خوراک سکاک ور کول او دیله به مال دولت راوړلو دی به راغونډه کول راغونډه نو تاسو چرته زما نو دلته ورته الله پاک ځکه فرمایي فرحبونی زمانه یریږي د دې خلکو د خیراتونو نه او د دې د زکاتونو نه او د دې د دغه نه چې کوم تاسو لا راوړنی کوي لکه څنګه پیران چې دی هغې له خلک وړي او هغې ته په خزانو کې ورچوي نو دغه شان دی بني اسرائیلو لبم خلکو راوړله او ورته به وایي چې یاره دا د پیغمبرانو بچي دي اولاد دی نو دوی لبم خلکو دا خیرات او زکاتونه دا به ورله راوړل نو الله پاک ورته فرمایل چې تاسو زما خبره ومنئ چې زما په پیغمبر صلی الله علیه وسلم ایمان راوړئ د هغه مدد ملګری شئ د هغه مدد به کوئ اوفي بعهدکم زه به ستاسو مدد کوم او تاسو به زه د دشمن خلاف کامیابوم او ایا فرحبون او صرف زمانه یریږي د دې خلکو د خیراتونو زکاتونو بندیدلو نه مې یریږي چې تاسو باندې ایمان امراوړو نو تاسو باندې به د خلک خیراتونو زکاتونه بند کړي د دې خبرې نه مې یریږي بلکې خاص زمانه یریږي زبر تاسو مددونه او نصرتونه کوم نو دا زمونږه د یا بنی اسرائیل اذکرو د فرحبون پورې دا یو آیات دغه ترجمه تفسیر اوس په مختصر ترجمه وایو جی یا بنی اے بنی اسرائیلو اذکرو یا بنی اسرائیل اے د اسرائیل بچو اے د یعقوب علیہ السلام بچو اذکرو تاسو ټول یاد کئ بعهدی نعمتی زما نعمتونه التی کم چې انعمتو ما انعامونه کړیو علیکم پتا سو باندې واوفو او تاسو پورا کوي بعهدی زما وعده اوفي زب پورا کم بعهدکم ستاسو وعده و ایایا او خاص زمانہ او صرف زمانہ فرحبونی تاسو ټول یریږئ تاسو ټول صرف زمانہ او یریږئ نو دا زمونږه د نن ورځې درسو تاسو ځان سره د دې تاریخ لږ تصویرم واخلئ سکرین شاټ واخلئ کوشش کوئ دا په دې باندې ځان پوهه کوئ او دا زمونږه د نن ورځې درسو راتلونکي درس پر اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام